السلام علیکم زم صاحب زاده او تاسو غته صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل نن زمونږ د ویډیو ټاپک دی په یوټیوب کې ډیر زیات چینجینګ راغلی د یوټیوب اپلیکیشن چې دی هغه ډیر زیات بدل شوی دی او هغه کې امبین موډ شو او پچ ټو زوم ډیر دغه شان فیچر په یوټیوب کې اډ شوی دی کم ټولز چې دی بټن دی هغه بدل شوی دی کوم د لایک او د ډیس لایک بټن وګورو نو هغه کې هم ډیر زیات چینجینګ راغلی دی او کوم وګورو د سبسکرایب بټن نو هغه کې هم ډیر زیات چینجینګ راغلی دی ویډیو به مکمل ګورئ ویډیو به سکپ کوئ نه خو د ویډیو شروع کېدو مخکې وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرته تاسو زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي خو دې سایت ته تاسو ماته ګورئ د خپل د موبایل سکرین چې دی هغه اوپن کوم خپل د موبایل سکرین به اوپن کوم یوټیوب ته به لاړ شم یوټیوب به اوپن کوم کله چې ما یوټیوب اوپن ک نو داسې انټرفیس چې دی هغه به ما سره اوپن شي ټولو کې اول نه کوم ګورو زه به خپل یوټیوب چینل ته لاړ شم یور چینل باندې چې ما کلیک ک نو دغه ټولو کې اول تاسو بره وګورئ کوم شارټ بټن چې دی هغه زیاته راغلی او د ډیر زیات مزه کوي مخکې به شارټ بټن به چې موږ وکړو نو هغه لپاره به جدا شارټ ویډیو راتله نو هغه به الته د شارټ بټن موږ ته شو کېدو اوس دا یوټیوب یو نوې چینجینګ کړ دی او د شارټ بټن زیاته راوستي دي نمبر 1 کوم بهترین او دینه زبردست اپلیکیشن چې دی هغه دا دی اوس ګوره دا یو ویډیو ده مثال کې دا یو ویډیو ده دا ویډیو زه پلی کوم تاسو ته ګورئ دا ما پلی کړه کله چې دا ما پلی کړه نو د دې لاندې تاسو بیا ګورئ نت سپیډ لږ کمزور دی لږ گزاره کوئ دا به دلته نه سټاپ کوم کله تاسو وګورئ د لایک او ډس لایک بټن ته تاسو دا په یو دغه کې شوي دي مخکې چې دا به جدا اوس دا شوي دي په یو کله چې موږ لایک ورکو نو هغه تاسو کتئ شئ او کله چې موږ ډس لایک ورکو هغه هم تاسو کتئ شئ نو دا یو بټن ته چینج شوي دي نو دا ډیر زیات خوندور او ډیر زیات بهترین اپشن دی لازمي تاسو انجوای کړئ خا که بیا موږ دغه وګورو مخکې به چې موږ ویډیو فارورډ کوله یعنی مخې ته کوله به موږ نو موږ ته به د یوټیوب تبنل چې دی هغه به موږ ته نه شو کېده نو چې موږ کله ویډیو فارورډ کوو نو دا تاسو ما سره ګورئ زه دا ویډیو فارورډ کوم نه لږ صبر وکړئ دا ایډ چې دا سکیپ کوم ښه او د موبایل والیوم چې دی دا به زه بالکل سلو کوم کله مې چې سلو کړ دا ویډیو به زه سټاپ کوم پلی به کوم پلی اوس ګوره تاسو ګوره تاسو مخې ته کومي ښکاري نو څومره بهترین طریقې سره دا مخې ته کېږي ښه او بل چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی مخکې به چې موږ کله خپل د موبایل سکرین موږ به چې ویډیو کلیک کوله کله به چې ویډیو موږ واچ کړه او بیا به ویډیو موږ فل سکرین کوله نو موږ به دلته نه تلو دې بټن باندې به موږ کلیک کوو او دا بس زوم فل سکرین کېدله دا بټن تاسو ښکاري په دې باندې به موږ زوم کوله نو اوس موږ جست چې څنګه موږ داسې برته کوو نو دا به فل سکرین شي دا تاسو ما سره کتئ شئ دا فل سکرین شله او که موږ بیا هم دغه طریقې سره داسې کوو نو دا به دغه شي او بل ټول بهترین نو ټولو کې زیات ښایسته او خوندور اپشن په دې کې بل یو اډ شوی دی په زوم کې مخکې به چې موږ ویډیو کتله اوس مثال کې یو ویډیو زه ګورم نو هغه به فل زوم کېدله نه اوس که موږ غواړو څومره هم فل سکرین کوو نو دغه شانتې ویډیو موږ سره فل سکرین کېږي فل زومینګ زه به داسې یو ویډیو تاسو ته وښیم اوس دا یو ویډیو شله دا د سانګز ویډیو ده دا زه پلی کوم کله چې ما دا پلی کړه اوس ګوره دا لغونه زه فارورډ کړم کله چې دا ما فارورډ کړه اوس دا تاسو ګورئ دا په دې کې زه دا ما فل سکرین کړه ښه کله چې مې فل سکرین کړه اوس تاسو ګورئ دا زه پلی کوم اوس چې زه دا څومره غواړم زه دا زوم کولی شم ښکاري
څومره چې زه غواړم دا زه زوم کولی شم او دا زه کتی شم. دا اوس تاسو ګورئ جي دا ښکاري. دا تاسو زوم کولی شئ او زوم آوټ کولی شئ. او بل که موږ چک کوو د سبسکرایب بټن، اوس مثال کې یو کس دی هغه ما سبسکرایب کړی، د هغه چینل ما سبسکرایب کړی نه دی، نو مخکې به چې موږ هغه سبسکرایب کړو هسې زه یو چینل ورکوم، هسې ستاسو د هغې دپاره د ټسټینګ دپاره هسې یو چینل زه ورکوم چې هغه ما سبسکرایب کړی نه، نو تاسو ته زه ښیم. اوس مثال کې دا یو چینل دی، دا خو ما سبسکرایب کړ دی، داسې چینل دی دا. اوس مثال کې دا یو چینل دی، دا ما سبسکرایب کړ نه دی، نو دا که تاسو وګورئ سبسکرایب بټن مخکې به سایډ ته راته په سور کلر کې، نو هغې باندې به چې موږ کلیک کړو نو هغه به سبسکرایب شو. نو اوس دا چې دی دا یې فل سکرین کړی دی چې دا موږ سبسکرایب کړو نو دا ډېر زیات زر انسبسکرایب کېږي نه. دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړه اجازت. تلوي الله په امان.